د ګاونډي هیواد او طالبانو ترمنځ شدیده جګړه رامنځته شوه. سلام ستړي مشئ، زموږ سولا ټي وي چینل ته بخیر راغلی. ملګرو که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ. د ګاونډي هیواد او طالبانو ترمنځ شدیده جګړه رامنځته شوه. د طالبانو او ګاونډي هیواد د سرحدي پوځیانو ترمنځ بیا شدیده جګړه رامنځته شوې ده. ځایي سرچینې وایي چې په نیمروز ولایت کې طالبانو او ایراني پوځیانو ترمنځ شدیده جګړه پیل شوې ده او آن د سیمو خلکو ته خبرداری ورکړل شوې ده چې د سیمې څخه ووځي. جګړه د کنګ ولسوالۍ په سرحدي سیمو کې رامنځته شوې ده او دواړه لوري په یو بل باندې د سپکو او درنو وسلو استعمال هم لیدل کیږي. تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې د دې جګړې سبب څه شی دی، خو د طالبانو د راتګ څخه وروسته دا دوهم ځل دی چې د دوی او ایران پوځیانو ترمنځ جګړه کیږي. تر دې وړاندې یو ځل هغه وخت جګړه رامنځته شوه کله چې ایراني ځواکونو په سرحد کې د یوې افغان سپکاوی وکړ او هغه ته یې ناسم الفاظ وکارول. د هغه وروسته طالبانو د ایران خاورې ته دننه شول او د ایراني ځواکونو یې پوستو ته ورغلل او له دوی څخه یې وغوښتل چې د افغان وګړي څخه بخښنه وغواړي. د سرحدي جنجالونو بله نمونه هم د پاکستان سره په فرضي پوله باندې څه موده وړاندې رامنځته شوه. 2 میاشتې وړاندې په سپین بولدک کې پاکستاني پوځیانو یوه میرمن په ګونداغونو ووهله چې د طالبانو له لورې ورباندې ډزې وشوې او 3 پاکستاني پوځیان ټپیان شول. له دې پیښې وروسته د 1 میاشتې څخه د ډیر وخت لپاره د سپین بولدک دروازه بنده وه او د ګډو مذاکراتو وروسته څه موده وړاندې یو ځل بیا پرانیستل شوه. ملګرو دا به زموږ چمتو شوي ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ سولا ټي وي چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.